ګور دا ویډیو چې کومه ده د کې ریالټي څومره ده د کې حقیقت څومره دی د ده نه مونږ چې کوم یو د ده نه شاید چې مونږ ناخبره یو نو دا فسټ ټایم دی د دې ویډیو چې کوم ریالټي ده د دې ویډیو چې کوم حقیقت دی د دې ویډیو شاته چې کوم رښتیا دی او کوم دروغ دی هغه به تاسو ته زه د دې په دې ویډیو کې نن چې کومه دی انشاءالله ښایم ځکه دا ویډیو ډېر زیات ګردش کوي په سوشل میډیا باندې نو ډېرو ملګرو راسنډ کړله نو ما د سورس نه چې کوم دی د حقیقت کم حقیقي پس منظر دی حقیقي بیکګراوند دی هغه چې کومه دی ما د کس چې کومه دی د هلک چې کومه دی د ویډیو چې کومه دی هغه راغونډ کړی دی نو زه د تاسو دا ښایم نن انشاءالله خو ویډیو کمپلیټ وګورئ د هغې سره ویډیو کوم خوښه شوه د ملګرو سره شیر کړئ زموږ پیج سره چې کوم دی دا ورسره فالو کړئ د ده هلک نوم څه دی دا ستاسو په ذهن کې به دا سوال راځي چې د هلک نوم څه دی او د عمر څومره دی څومره عمر چې دوی ښایي دا عمر ټیک دی او دریم د والدین د ماشوم په باره کې څه وایي څلورم آیا د سره تمانچه د کوم ځای نه راله پنځم آیا د تمانچه کې کالتوس او که نه و کوم ته چې موږ په انګلیش کې چې کومه دی بلټ ویلی کېږي پنځم د ماشوم بیکګراوند څه دی دا چې کوم کس دی دا آیا ټیک ټاکر دی که نه دی شپږم دا ویډیو چې کومه ده رښتیا ده که نه ده اوم دا ویډیو چې کومه دا خو ایکټینګ نه دی دا خو مطلب غیر حقیقي خو نه ده او بل سوال چې کومه دی هغه به ستاسو په ذهن کې راځي چې د ده باره کې تر اوسه پورې نه په اخبار کې څه رال نه چې کومه دي په سوشل میډیا باندې چېرته ډي ایس پي صاحب د باره کې څه ویلي دي نو هغه هم تاسو سره زه شریکوم چې د دې ویډیو په باره کې ډي ایس پي صاحب څه حقیقت ویلی د ده ویډیو په باره کې او د کس په باره کې چې کومه دی د ده د کور ممبرز چې کومه دي د ده خاندان څه وایي او د هغې سره د ده سره چې کوم کسان په دې ویډیو کې ولاړ دي څوک چې ولا شوټینګ کوي کوم چې ولا کیمرامینینګ کوي کوم چې د ده سره بیکګراوند کې کوم خلک ولاړ دي دغه ملګري چې کومه دي آیا د ده هلک په باره کې د ده ماشوم په حوالې سره چې کومه دی هغه څه حقیقت بیان کړی دی دا تاسو زه ټول وایم د ټول نه مخکې د ده ماشوم نوم چې کومه دی دا حمیدالله دی او د ده عمر چې کومه دی دا 19 ایئر دی یعنی د ده عمر 19 کاله دی او دا د کالج سټوډنټ دی د هغې سره دا د کابل چې کومه دی یو مشهور ټیک ټاکر دی تقریبا ما سره هغه تاسو به د ده چې کوم ټیک ټاک آی ډي دی هغه به تاسو د سایډ باندې ګوري دوی دومره فالورز هم نه لري خو بیا هم شاید چې دغه ځای کې دا مشهور ټیک ټاکر وي بله خبره چې کومه ده د چې دا کومه ویډیو شوټ کوله نو آیا دې ویډیو کې د سره څوک وو نه بالکل د دې ویډیو کې چې مانه د سره ډېر زیات ملګري چې کوم دغه سایټ باندې ولاړ دي او دغه ملګري وینا چې کوي دغه به تاسو سره هم شریکوم خو د باره کې چې کومه دی یو نیوز چې کومه دی او هغه په ایکسپریس ټریبیون کې د انګلیش اخبار دی د پاکستان او دا چې کومه دی زیاتره ملګرو بکتی په دې کې د فیملی چې کومه ده د خاندان چې کومه د حمیدالله مبارک دا فرمای فیملی ممبر سیډ that Hamidullah took the pistol from home and didn't know that there was a bullet in it. د چې کوم ممبر دی د کور هغه وینا مطابق د کور نه تمانچه راواغسته خو د معلومات نه و چې د تمانچه کې چې کومه دی بولټ شته خو دغه ویډیو چې کومه دی د ټیک ټاک او د هغې سره د دغه فلمونو او د هغې سره زموږ د پښتو د ډرامو د برکته چې کومه دی دا ماشوم دومره مدهوش شوی و چې د بولټ چې کومه دی کتی نه دی او هغه یې لوډ کړه او په سر باندې کېښوستله او د خپل ژوند خاتمه چې کومه ده هغه د خپلو لاسو هغه وکړله څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ اوس بله خبره دا ویډیو چې کومه خلک زیاتره وایي چې دا حقیقت نه دی بالکل دا ریالټي ده په ایکسپریس ټریبیون کې د باندې خبر هم راغلی د هغې سره په ډان اخبار کې په ده باندې هم چې کومه دی خبر راغلی دی او د هغې سره په ډان اخبار کې د ډي ایس پي د وینا مطابق کوم چې حضرت بادشاه صاحب چې کومه دی هغه وایي چې دا ویډیو شوټ کوله نو د چې کوم فالورز دي د ټیک ټاک دپاره دا ویډیو شوټ کوله او د ګینینګ اف مومنټم دپاره یعنی د خلکو چې کوم مومنټم دی د هغې ګینینګ دپاره د فالورز دپاره د لایک دپاره د هغې سره د خلکو چې کوم نظر دی د هغه د میلان دپاره د ویډیو شوټ کوله په دغه دوران کې چې کومه دی د پسټل چې کومه دی هغه لوډ که خو ته دا معلومات نه و چې د پسټل کې کالتوس شته او ما لوډ که او زما ژوند خاتمه به کوي او حمیدالله چې کومه دی هغه به لاس د ژوند نه وینځي نو دغه چې کومه دی د ده په باره کې دغه معلومات و او د هغې سره دې ریپورټ کې هغه ملګري د حمیدالله هغه وایي چې د چې کوم دی د دې ویډیو دپاره ټریجک ساوند چې کومه دی هغه هم سلیکټ کړی
کوم چې المناک غونتې ساوند وي، کوم چې وحشیانه غونتې داسې تکلیف ده ساوند وي، داسې د یرې ساوند وي، نو مطلب تاسو به وینئ پښتو او انګلیش یا مطلب داسې اردو ډرامو فلمونو کې چې د ځان د وژلو دپاره یا مطلب د یرې دپاره یا د تمانچې دپاره یا د ټوپک دپاره د هغې د یوز دپاره کوم بیکګراؤنډ میوزیک استعمالیږي، نو هغه بیکګراؤنډ میوزیک چې کوم دی ټیک ټاک کې د سلیکټ کوو او هغه ټیک ټاک بیکګراؤنډ چې کوم دی د ویډیو هغه دغه ټریجک ساوند باندې چې کوم دی هغه دغه ویډیو جوړوله، نو دغه د ملګرو د خولې مطابق چې کوم دی دغه خبره وه. یو نصیحت چې کوم دی تاسو ته کول غواړم، څوک چې ټیک ټاک داسې استعمالوي لکه چې حمید الله څنګه د خپل ژوند د لاس نه ورکړ، هغه خلکو ته خواست دی چې گاړو کې ټیک ټاک مه جوړوئ، د تمانچو او د ټوپکو سره لوبې مه کوئ ټیک ټاک کې په ویډیو په دوران کې، د اوبو سره لوبې مه کوئ، د اور سره لوبې مه کوئ، بولډینګونو سره لوبې مه کوئ، د داسې قسمه شیانو نه اجتناب وکړئ، داسې قسمه شیونه چې کوم دي په ویډیو کې مه راوړئ، ځکه چې نن تاسو دا وکته دا د نه ویل چېرې زه به ځان ولم، دا معلومات نه و چې دا ډکه ده، که ډکه وي بیا به د دا ویډیو کې نه وی راوستی، نه به د چې کومه دی هغه کومه ماشه ده هغه باندې زور کړی وی، خپل سر به نه ویشتلی، خپله وینه به نه تویولی. خو دغه شان چې کومه دی مونږ هغه چې کوم غیر حقیقي صحیح نه دي هغه مونږ حقیقي دنیا ته راوړو او هغه به مونږ په حقیقت باندې بدل کړو، نو بیا زمونږ درد او زمونږ افسوس هم بیا حقیقي وي، د مور او پلار افسوس هم حقیقي وي. نو مهرباني وکړئ داسې قسمه ویډیو نه اجتناب وکړئ، او پلارانو ته مې خواست دی چې د دې وړو نه چې کومه دی د روشندانونو او په جیبونو کې له تمانچې چې کومه دي مه ورږدئ، د جیبونو نه مې مطلب دا دی چې کله راوځي نو تاسو ته په میز باندې د بره د تمانچه مه ږدئ، مطلب مې دا دی چې تاسو د تمانچه لږه پټک دی، لږ خوندي کې لږه موږ چې کوم پښتو کې کوم لفظ استعمالو د تمانچې ټوپکې دا چې کوم زهر شیونه دي دا لږ خوندیک دی د ماشومانو نه، ځکه چې دی په ژوند کې مختلف قسم خبرې راځي، جنگ راځي، جدال راځي، تکرار راځي، هر قسمه خبرې راځي، پریشانی راځي، نو بیا دغه شان خلک چې کوم دي دغه شان ماشومان هغه د ویډیو دپاره هم تمانچه رالي، د جنگ دپاره هم تمانچه رالي، د بل خلکو د کوپړو د اوارولو دپاره هم تمانچه چې کومه دی بیا رالي. نو تاسو ټولو والدینو ته خواست دی نو د تمانچه ټوپک دا شی نه چې کومه دي دا ډېر زیات محفوظ دی، ځکه زموږ پښتو کې یو لفظ استعمالیږي وایي دې شیونو چې روژه نه ده نیولې، ټوپک او تمانچې څو روژه نه ده نیولې چې تا ته به صبر وکړي، تا ته به تحمل او د استقامت مظاهره وکړي. نو مهرباني وکړئ ویډیو مخې ته شیر کړئ، خوښ شوي